هغه چې خلکو به وي نه رغېږي خبرې یار هغه سړی روغ شو هغه چې خلکو به وي نه رغېږي خبرې یار هغه سړی روغ شو اوس ستا په نوم اورېدو نه پوهېږي روغ شو صاحب شاه صابر صاحب دغه راغی یو نظم یې راته رایادېږي پوښتنه دغه به درته ووایم انګریزان صاحب د هغه کلي نه راغلی مېلمه د هغه کلي نه راغلی مېلمه وایي د هغه کلي حال څنګه دی چې څه بدلون پکې راغلی که نه د خلکو فکر څنګه خیال څنګه دی اوس هم د هغه ځای لیکوال شاعران د افسرانو قصیدې وایي اوس هم د هغه ځای خانان ملکان ځان درنوي خپلې درنې وایي اوس هم د هغه ځای غریب ډله دی په ټوک ډوډۍ پردی حجرې ساتي په شاباسي باندې مرګونه کوي په شاباسي باندې مرګونه کوي شان د خانانو د شملې ساتي مجرمان اوس هم سپین سپېڅلي ګرځي افسران اوس هم رشوتونه اخلي سمګلران اوس هم د نوټونو په زور د چا ایمان د چا سرونه اخلي د هغه کلي نه راغلی مېلمه وایه د هغه کلي حال څنګه دی اوس هم هلته کې اوس هم د عاشق زندګي په غم لړلو اسویلو کېږي اوس هم د مینې د مین زندګي په فریادونو په زبېرګو کېږي اوس هم د هغه ځای د ښکلو فرقه د عشق بود غواړي بهبود غواړي د مینانو نه ثبوت کوي د محبت د سر سود غواړي د هغه کلي نه راغلی مېلمه وایه زما د لالي حال څنګه دی چېرته په لاره کوڅه کې ښکاري که نه څوک یې په خبره کې ستایي که نه زما غزلې به ترې هېرې نه دي د خپل ښایست سندرې وایي که نه رښتیا زما هغه یاران څنګه دي د محبت په لاره سم دي که نه د غیرت اور خو یې مړ شوی نه دی په مینه هغسې محکم دي که نه د هغه کلي نه راغلی مېلمه وایه د هغه کلي حال څنګه دی چې څه بدلون پکې راغلی که نه زما خواري خو اوبو وړی نه ده زما خواري خو اوبو وړې نه ده زما خوارۍ څه ځای نیولې که نه هغه تودې جذبې سړې خو نه دي ما بلې کړې ډېوې مړې خو نه دي د سیف شاه صابر صاحب دغه نظم راته رایاد شو په دې ورپسې امان الله مان ده بلنه ورکوم چې راشي موږ ته خپل خوندور شي ونوغوري امان الله مان صاحب شوې دي ستاسو ښه زمونږ اوس مشرانو له به راځو مشران به ټول په مینه باندې واورو حاجي مشرف صاحب هم زموږ سره دلته ناستې کوي خو هغوی به مونږ په غور باندې اوري د هغوی سره خوا کې پروفیسر اسحاق الحق صاحب دی شعر و شاعري نه کوي ښه داسې سړی راواړو سیماب صاحب و چې د هغه د پاکستان ټلویزیون نه هم مونږ ډېر اورېدلی دی کتلی مو دی ډېرې ناستې سعید صاحب د لیکواله راغلی هلته مو ورسره لیده کاته شوي او د کتاب نه هم مونږ لوستی دی ډېره ښکلې شاعري کوي نو عبداللطیف سیماب صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي موږ ته خپل خوندور شعر ووایي مننه نیازک خان د مردان ملکن سوات او